د لوی مهربانه څښتن خدای جل جلاله په ښکلې نامه د ناولونو نړۍ درنو مینوالو السلام علیکم. شپه مو بخیر. په دې هیله چې روغ جوړ خوښ او خوشحاله به یاست. درنو دوستانو، زه قلمیار اشنا یم او تاسو ته مو تنستا لیونی ناول شپږمه برخه راوړې ده، په دې تمه چې دا برخه یې هم تر وروستیو درسره واورئ. تېره برخه مو دومره اورېدلې وه، اوهو د تورو خاورو مسافر دي، بچي مې نه پوهېدل، سر کېدی نه پیدا کېدی، مړه کېدل، یو خو 11 کاله راسره وو، نور واړه وو چې مړه سول. بس خو څنګه یې کوې؟ دلته چې ګزاره څنګه ده؟ همدا ژرنده مې ده، غله مله راته بچت کوي، دوه وزې لرم، دا اوس چې راوختو لږ مخامخ چې ولاړ سي چپ لاس ته مې چرګو ته وړوکی فارم جوړ کړی، 40 چرګې لرم، هګۍ یې خرڅوم، کله یو نیم شی وکرم خرڅ یې کړم، پخوا ښه وه، دیني کتابونه مې خرڅول، اوس مې وږی له کاره ولوېدی، کتابونه دې وکلي ګرځول، اوهو په روزګار مې پرېښودل، نور نه کېدل، د شپې به له درده ویښده کېدی نه سوم، اوس مې هم چې دا مټ وګورې تور اوښتی، پړی ورپکښې ناست دی. عیدو راته وویل چې ډېرې ښې ټېکې کوې، دا رباب دې له کومه کړی؟ دا خو زموږ دوستنې دي، نرینه اولاد یې نه و، په جلکۍ مې نوم ورته کېښود، بیا خدای اولاد ورکړي. پلار یې ویل ستا نوم بختور راپسې ولاړی، چې هر شی وغواړې درته اخلمې. ما رباب ترې وغوښت، بیا یې دا راوړ، د دې رباب 6-7 کاله راسره ووتل. سره ترنګاوه مې، زده مې که، مخکې مې شپېلۍ غږوله، اوس دومره زور کله سته؟ هغه خو په اسویلیو غږېږي. ما ورته وویل رباب راواخله، ښه ده ویل، یو وار به دا مړۍ ورته وخورو چې په ګېډه ورته موړ یم. کوړې ماما دسترخوان ویړ کړ، بشکې یا سابه یې پخې وې، په مړه ګېډه مو وخوړې. د دسترخوان یوړ، زه کړکۍ ته ودرېدم، داسې خاموشي وه چې یوازې د باد غږ اورېدل کېدی. کوړی ماما چې راغلی ورته ومې ویل دلته په ژمي کې ګزاره سخته نه ده؟ وروره جانانه، د ژمي نه ډېر نه وځو، دښتې دي، دلته چیرې ګزاره کېږي؟ د ژمي مو یوه توخانه سته، توخانه ښیې، یخې ماتې، د دې ځای خلک ښاري سوي نه دي، دلته مني کې خلک د لرګیو خوراک او پوښاک غم کوي، ژمي کې ډېرې ورځې دا دښتې د تلو نه دي، نه موټر تلای سي نه خلک، خو دلته د ژمي کوټې زیرزمینې لري، زیرزمینې کې اور بلوو، هغه اور هم استعمالوو، مړی او کتغ هم پرې کوو او کوټه یې هم توده کړې وي. کوړې ماما رباب راواخیست، په لړزان د لاسو کې اړوه را اړوه، خاموشي سوه، خو دا خاموشي یوې داسې خوږې نغمې ماته کړه چې بیا جګ سوم، کړکۍ ته ودرېدم، پورې سپوږمۍ ولاړه وه، د ونو پاڼو شور کاوه، بادونه لګېدل. تا به ویل چې دیوالونه هم غوږ دي او د کوړې ماما د رباب نغمې اوري. دا نغمه له ما څو شېبې ورکه وه، وروسته مې پیدا کړه. اوس سپینې کوترې څوک دې لیوني کړل، څوک دې وویستله چارې، دا ډېرې پخوانی سروکې دی، ما به ودونو کې اورېده. کوړې ماما ته مې چې وویل، په مسکو سترګو یې سر وښوراوه، په څراغ پتنګان راټول وو، د رڼا مینان ګرد ترې تاوېدل. څو شېبې هر څه مسکو. کوړې ماما د رباب له تارونو ګوتې لرې کړې. پخوا به زموږ میلو ته یو کس راتلی، د کلیوالو سرونه او ژیرې به یې جوړولې، نغدي پیسې هم نه وې، چا به له باغه میوه ورکړه، چا به کتغ ورکړ، چا به یو څه، چا به بل څه. یوه ورځ راغله، رباب یې هم غاړې ته اچولی و، د خلکو ته ویښته جوړول، ما یې رباب راواخیست، ماشومتوب و، شوخي وه، تار مې ورته وشکاوه، بېرته مې غلی کېښود. بله ورځ مې چې ولید خندل یې، بیا دا ټوکه راته وکړه، یو کوچی ویده کېده، لیمسي په ځان اچولی و، لیمسي خو درانه یې، دی نه و پوه سوی، دروند خوب وړی و، د شپې سخت باران سوی و، خیمه یې ورته ړنګه کړې وه، لوښي موښي هم ورته لاندې کړی و، دی چې ګهیځ راجګ و، لمده ړنګه خیمه لوښي یې لیدلي، اسمان ته یې کتلي، تک شین دی، بیخي معلومېده نه چې باران دې سوی، د اسمان ته کتل خندلي دي. بیا ورته ویلې شین که کار دې هم کړی، ځان دې هم ناګومانه اچولی. زه پوه سوم چې زه یې په غوږ ووهلم، ځکه ما د رباب تار شکولی و. بیا مې ورسره جوړه سوه، دی پوهېده چې رباب سره مې شوق دی، چې څوک به نه و، بیا راته غږاوه، کله کله به یې ماته راکړه، داسې لږ لږ مې زده کړي،
د خپلې خوښې سندره مې نه سوې څخولی، خو یوه نیمه مې ورپکښې سیخوله. اول مې دا سندره رباب کې زده کړه: توره بارام خانه نوابه څڼې دې وړې که چې باد یې رپوینه. بس له هغې ورځې مې رباب سره انډیوالي ده تر ننه. ماما دا بهرام خان څوک و؟ ولا زه خو داسې خبر سوی یم چې دا د خپل وخت خان و. پلار یې سادات خان نومېده، د یوې منطقې مشر و، باجونه به یې اخیستل. همدې تور بهرام خان د پرنګیانو یو جنرال مړ که او پرنګیانو ته یې جنګ کې ماتې ورکړه. له دې پیښې وروسته مشهور سو. یو رقم آسونه و، چرګې آس یې باله، په هغه به سپور و، اوږدې څڼې یې وې، دا ټپه یې په مېړانه او غیرت پسې وسوه. ماما ټیکې دې زده دي؟ ماما ځواب رانه کړ. رباب یې واخیست، ویې ترنګاوه: ښه ده چې باغ د ګلو ړنګ سو، ښه ده چې باغ د ګلو ړنګ سو، مدام یې غم د رژېدو راسره ونه. ماما دا ټیکې 4 ځله وویله، غږ یې ډېر لوړ سو، هر ځل یې جلا جلا طرز کې ویله. 5م ځل یې چې ویله ژړا یې ستوني کې غوټه سوه، غږ یې ونه وت. بس یوه دردمنه نغمه یې وغږوله. پر ما داسې اثر وکړ لکه د تیر ارمان چې پکښې سوی وي. د رباب له تارو ګوتې نه ښورولی چې پاکې یې کړې، سترګې یې ډکې وې، راپه یې ورکړ. څو اوښکې لکه مرۍ لمنې ته ورغړېدې. لږ وروسته چې ژړا ودرېده، دا ټیکې یې یوې ولې پسې وکړې: یاره چې ته پرې خوشحالیږې، خدای ګو که بیا ځنځیرې له غاړې وباسمه. رنځوره یم تا به رنځور کړم، د یارانې اثر په سترګو کې لرمه. زړه مې په یوې ولې ولاړ دی، لکه ګورګوره په ګړنګ ولاړه وینه. ماما څو شېبې بیا نغمه ونیوه، اخر یې په چغه دا ټپه وکړه: په پیغمبر مې سلام وایه، په ټول امت کې یې یوازې پاتې یمه. رباب یې کېښود، ما ته یې وکتل: ته مې لږ خفه کړې، څه وکړو؟ ماما هغه وله ټیکې دې 4 ځله وویله، دا کوم د ګلو باغ ړنګ شوی و؟ دا ټیکې خو مې د هر اولاد له مرګ سره سم ویلی. د اخري ورځې مې چې له نورو ډېر ژوندی و بیا مړ شو، بس دې ټیکې به بیا ډېر زورولم. دلاسه یې هم راکوله، خو هغه 11 کلونو ته رسېدلی و، خو سر یې پړسېدلی و. پوهېدم چې پاتې کېږي نه. دی به چې کله خوشحال و خندل به یې، ما به چې ورته وکتل دې خندا به یې زړه را زوړاوه، پټ پټ به په ژړا و. دا ټیکې مې هسې ستا مخې ته وکړ، کنې له کډې یعنې کورودانې بغیر چا نه ورانه اورېدلی. چې کله رباب راواخلم، اول یې اخر دا ټیکې ورپکښې اچوم. کډه او زه دواړه په سرو سترګو ژاړو. ورونه او خویندې دې چیرې دي؟ ما ورونه نه لرل، 2 خویندې مې وې، دواړه مړې سوې. دا ټیکې دې چیرې زده کړې؟ بس د ودونو کې، مړي ژوندي کې، له پخوانیو کیسټو. وروره جانانه ټیکې خو دغسې شی د پښتانه په غم او خفګان دواړه کې وایي. ماما پرون چې په هاشم هم ټیکې وکړې، د مومن خان او شیرینۍ کیسه یې ویله. اوهو هو رښتیا ته خو د هاشم مجلس پسې راغلی، ما خپل ورد راچولی. هغه وخت چې نوې ږیره و برید مې راغلی و، هاشم مې ټینګ انډیوال و. پلار مې غوسناک سړی و، هر چا سره یې نه پرېښودو، خو هاشم ډېر نیک هلک و. درس او خط په هر چا ګران کړی و. چې ورسره ګرځېدم به کور کې غږ نه راته کاوه. کورونه مو هم سره نږدې و. هاشم کې له وړکتوبه خدای عجیب زړه ایښی و، ډار یې نه لاره. یوه ورځ یې ویل راځه ګرځو. روان شو، په څو غونډیو واوښتو، روان داسې ځای ته ورسېدو چې نه کورونه ښکارېدل نه خلک. ګنګه ګونګیا وه. هلته یوه ډډه کې ونه ولاړه وه، خدای خبر ډار شوی و، که ونې خوند را کړی و. له خولې مې ووتل: جار څه تکه شنه ونه ده. هاشم همالته ښه ډېره پسې وخندل. بیا چې کلي ته راغلو، په عذابوله مې، هر چا ته به یې ویل چې دی وډار سو. له ډاره یې ونې ته جار وویل. ډېر ښه ساعت مو سره تېر و. روژه به چې 15 ته ورسېده، د ټول کلي هلکان به مو خبر کړل. ټول به له ماښام لمانځه څخه وروسته جومات کې راټول سو. کلي په کلي به ګرځېدو، 15 به مو ټولاوه. هغه سندره مې اوس هم یاده ده: 15 تا به څوک ټولوي، تا نه ښکلې وړکې نسته، نجونه خوب زنګوي. د هر کور دروازه به مو وهله،
چا به نغدي راکړې، چا به یې بدله کړي، هګۍ راکولې، چا یو شی، چا بل. اخترونه خو اخترونه وو، په شنه ګهیځ به ووتو، کڅوړې به راسره وې، کور په کور ګرځېدو، خونۍ یعنې وچه میوه به مو ټولوله، کلي کې به مو ټال اچولی و. دغسې ورځو کې به چا ورکتل هم نه، بس چې اختر به سو ټالکې پسې به مړه وو. یوه ټالکه به چې راورسېده لکه ټوله دنیا چې زموږ یې. اشم به موږ سره هره مستي کوله، خو درس کې ډېره لایقه وو. له لرې ځایونو به خلک راتلل، د هشم پوښتنه به یې کوله، خطونه به یې پرې لیکل یا به یې پرې ویله. اوس خو ماشومان هم خط لیکي، پخوا خو داسې هم نه و. یو نیم سړی به پیدا سو، میرزا به یې باله. هغه پخواني میرزایي خطونه ډېر سخت و. هشم به چې ورته کښېناست داسې به یې ویل لکه طوطي. سبق موږ ټولو یو ځای له یو ملا ویلی و، خو د ده دماغ ډېر ورپکښې خلاص و چې کومه ورځ به ملا نه و ده به درس ورکاوه. ډېر آرام ژوند و، خوشحاله ژوند و، نیستي وه خو په خدای خوند یې کاوه. ډېر د څه شي غم نه و راغلی، خو بس وطن ته ښېرا سوې وه. روسان راغلل، ټول وطن یې په زړه کړ. موږ هم ټول یو ځایي ووتو، هجرت مو وکړ. کچهګړۍ کې مو واړول. هشم کچهګړۍ کې یو څه وخت مزدوري وکړه. کله به یې پنډیتوب کاوه، کله دیاړۍ، قلنګ او بیلچه. ډېرو قدرمنو او زړه ته راتېرو اورېدونکو، وطنه ستا لیونۍ ناول شپږمه برخه همدومره وه. تر بیا او بلې برخې تاسو ته ښې چارې لوی الله مو منصه.